السلام علیکم ملګرو. پاکستان او د نیوزیلند چې کوم میچ شو، دریم ټي20 میچ شو، پاکستان ټیم مسلسل ناکامیانو سره مخ شو. د هغې څه وجې کیدای شي چې بعضې لوبغاړي په ټیم کې سکور نه کوي. کپتان چې دی په دریم ځل باندې ټاس وګټو او د مخالف ټیم ته مطلب نیوزیلند ټیم ته بیټینګ ورکړو. ته چې ټاس وګټې خو ته بیټینګ وکړه. په دوه میچونو کې شهنشاه افریدي ټاس وګټو، نیوزیلند ټیم ته بیټینګ ورکړو، 200 نه برابر سکور یې پرې وکړل. پاکستان ټیم هغه سکور چیس نه کړل، یو اتیا یو پورې پاکستان ټیم وکړل. په دریم میچ کې ما غلطي بیا شهنشاه افریدي وکړه، ټاس یې وګټو او بیټینګ یې هغې ته ورکړو. بالران ښه بالینګ نه کوي، زمواري سره بالینګ نه کوي. د بابر اعظم د کپتانۍ ارمان به د پاکستان ټیم وکړي. یو بهترین کپتان تېر شوی دی په یو کال باندې، په 2 کالو باندې، په 3 کالو باندې، په 4 کالو باندې، په 5 کالو باندې لوبغاړی دواړه سره سینیر کېدی نه شي. بابر اعظم 10-15 کال په ټیم کې لوبېږي، بل داسې سینیر اوس نشته. شهنشاه افریدي نوی دی، افتخار احمد له بالینګ نه ورکوي. دغه سره چې کوم مین خپل بالران دي هغه ډېر زیات ټکېدلي دي. شهنشاه افریدي ټکېدلی دی، حارث رؤف دومره زیات سکور ورکړي دي. نو همدغه وجه چې پاکستان ټیم بالینګ هم خراب کوي. کومه کپټنسي چې دا کپټنسي مکمل غلطه روانه ده. همدغه وجه ده چې پاکستان ټیم دریم ټي20 میچ کې مسلسل شکست سره مخامخ شو. د پاکستان او نیوزیلند دریم ټي20 میچ سکور کارت ترازو دا سکور کارت تاسو ته ښکاري په سکرین باندې. نیوزیلند ټیم 240 سکور کړی دي، ډېر غټ سکور یې کړی دي. پین ایلن پکې 129 کړی دي، 14 شپږیزې والي دي او 1500 ورځې والي صرف په 2 شپېته بالونو باندې نور سره دومره سات چاندې ورکړی. د هغې نه علاوه پاکستان بالینګ طرف شهنشاه افریدي په 100 اوورو کې 43 ورکړي دي، یو وکټ یې اخیستی. زمان خان په 100 اوورو کې 29 ورکړي دي، یو وکټ یې اخیستی ده. حارث رؤف بیا ډېر زیات سکور ورکړي دي، په 100 اوورو کې 60 سکور ورکړي دي، 2 وکټ یې اخیستی. محمد نواز هم بیا ډېر زیات سکور ورکړي دي، 100 اوورو کې 140 یو وکټ. او محمد وسیم جونیئر پکې لږ ګزارې والا بالینګ کړی دی، په 100 اوورو کې 15 او یو وکټ یې اخیستی دی. که پاکستان بیټینګ سایډ ته راشو، پاکستان بیټینګ سایډ کې که موږ تاسو وګورو، سعید ایوب په دغه درېیو میچونو کې کومه نیمه سلیزن نه والي، رضوان نه ده والي. بابر اعظم مینوال ته ډېر زیات مبارک چې بابر اعظم په 3 وړو میچونو کې نیمه سلیزې والي 50 پلس سکور یې وکړل. چې رضوان پکې 40 کړي دي، بابر اعظم پکې 58 کړي دي. خپله مکمل ذمهواري اخیستې ده. فخر زمان ما تاسو ته ویل چې دی اوپننګ کې پکار دی، رضوان د دې په ځای باندې پکار دی. فخر زمان هلته بیټینګ نشي کولی، 19 سکور یې کړي دي. اعظم خان بیا یو ځل ناکام شوی، 10 سکور یې کړي دي. افتخار چاچا په ټیم کې په ډېر غټ آلراونډر باندې استعمالېږي. په دغه ټیم کې هغه سکور نه کوي، اب د دې سیریز نه اخواته هغه هم لرې کېږي ځکه چې پرفارم یې نشته دی، یو سکور یې کړی دی. محمد نواز آلراونډر پلیر دی، 8 سکور یې کړي. شهنشاه افریدي 14 کړي دي، محمد وسیم یو سکور کړی دی. نو دغه د پاکستان ټول ټیم په 109 سکور باندې اوټ شو. په 300 سکور باندې نیوزیلند ټیم دغه دریم ټي20 میچ وګټو. تاسو هم راته خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې څه وجه وه چې پاکستان ټیم دغه دریم ټي20 میچ هم وبېلو ټاس ګټي او هغې له بیټینګ ورکوي. خپله رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم درسره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.